السلام علیکم دوستانو، زه زعفران صدق یو ځل بیا ستاسو خدمت کې یو نوی ویډیو سره. دا ویډیو د هغو دوستانو لپاره ده چې خپل انویټ فریکونسي زر سرته ورسیږي یا اوبه زر پورته کړي او یا د کور لپاره برق ښکړی وي هغه چې ونه سوځول سي داسې ډایرکټ یودم برق ورکړي. نو تاسو خپل انویټ عیار کولی سئ. د انویټ عیار په دې رقم سره ده دی په 10 سکنټه کې چلندیږي، فریکونسي سرته رسوي او په 10 سکنټه کې بیرته ګل کیږي. تاسو کولی سئ چې په 20 سکنټه کې په 10 سکنټه کې چلند سي او ګل سي، دونه وخت ونیسي. او داسې هم کولی سئ چې په 1 سکنټ کې د سټارټ سي او په 1 سکنټ کې بند سي. دا رقم ته د پروګرام ده. PO ته ورځو، PO انټر کوو، PO 11 راولو، PO 11 اوس PO لسته 11 PO 11 انټر کوو. دلته تاسو ته ښکاري 10 سکنټه، دا 20 سکنټه هم کولی سئ، 10 سکنټه هم کولی سئ، خو کمولی هم سئ. 1 سکنټ 2 سکنټه هم کولی سئ، هر څو تاسو زړه یا غوره سکنټ په غوره انتخاب ورته کولی سئ. دا اوس ما سکنټ صفر بیرته یې 2 سکنټه کوم. ښه، دا انټر کوو. اوس خپل انویټ ګورو چې څه رقم ته سټارټېږي. په 2 سکنټه کې د سټارټ اخلي، 1 2 سکنټه کې د سټارټ اخلي، پوره فریکونسي شپېته ته ورسېدله. پورته تاسو ته رنګ غمه ښکارېږي. هغه اوس بیرته چې ګل کوو، هغه د ګل کېدو بیا ځان ته طریقه ده. هغه موږ تر اوسه پورې لا نه ده کم او زیاته کړې، هغه په 10 سکنټه ولاړ ده، په 10 سکنټه کې هغه کمیږي. اوس یې ګورو چې دی به ګل کېږي، هغه فریکونسي ګورو. PO 12 کې ده، PO 12 انټر کوو، دا هم 10 سکنټه ده. PO 11 کې د چلندېدلو او PO 12 کې د بندېدلو، دا بالکل صفر کوو. بیرته PO 11 د هغه هم صفر کوو، دا موږ 2 سکنټه کړو، دا هم صفر کوو. داسې مې انټر کړو. دا به ډایرکټ څرنګه سټارټ بټن پې ووهږي چلندېږي به، ډایرکټ سټارټ بټن پې ووهږي بندېږي به، برق به یودم پوره اچوي، سوکه سوکه به نه پرې چلندېږي. دوستانو کوم ویډیو خوښه سوې نو لایک یې کړئ، کمنټ ورته ورکړئ، شیر یې کړئ، او کوم چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، ګنټۍ بټن یې حل کړئ. الله مو مل شه.